یو تازه خبر د سنا په نوم یو جینۍ نه هلک جوړ شوی دی. دا واقعه په پیښور کې شوې ده. د دې واقعې مکمل تفصیل در سره په همدې ویډیو کې شریکوم. تر اخره را سره پاتې شئ. قدرمنو هلک او جینۍ د الله پاک ورکړه ده. په دواړو باندې شکر ویستل پکار دي، خو کله کله چې داسې واقعیات وشي نو کورنۍ ورته ځکه هم ډیره خوشحالېږي چې دا د الله پاک یو کرشمه وي او د الله پاک یو خاص نظر په دغه کورنۍ باندې وشي. ثناء الله چې مخکې نوم ثنا و، د ده یو بل رور هم چې مخکې نوم زیتون او بیا ترې هلک جوړ شو او په ځان باندې ضیاء الرحمن نوم کېښودو. هغه ته هم دا تکلیف و چې درد ورته پیدا شو. 2-3 ورځې همداسې د دردونو ګولۍ خوړلې، خو کله چې د ډاکټر خوا ته ورغلل او د هغه مکمل چیک اپ وشو نو معلومه شوه چې دغه هلک جنسیت د هلکانو په شان دی، چې بیا یې ورته اپریشن وکړو، خو دویم اپریشن لپاره اوس هم پیسې نه لري او ډاکټر ورته ویلي دي چې دویم اپریشن ډیر زیات ضروری دی. د مشر ورور سره دا واقعیا یو کال وړاندې شوې وه. اوس یې بل ورور چې د کم معلومات تاسو سره شریکوم چې نوم یې ثنا دی او ثناء الله ترې جوړ شوی دی. د الله پاک کرم پې شوی دی چې د درد نه پس هسپتال ته تللی و. هغوی ورته ویلي چې د اثرات او جنسیت د هلک کېدو په شان دی، خو پیسې به پرې ډېرې لګي، یعنی تر 6 لکو روپو پورې خرچه پرې راځي. د ثناء الله مور وایي چې زه ډیره خوشحاله یم چې مټې مې نورې هم مضبوطې شوې او ثناء الله وایي چې مونږ اوس هم پردی جامې اغوندو ځکه چې زمونږ غریبي ډیره ده او دا د الله پاک یو خصوصي کرم دی. د ثناء الله وړه خور چې فاطمه نوم یې دی، هغه وایي چې ما به مې خپل ورور ته مخکې باجي ویله، خو اوس چې هلک شو نو زه خفه یم، زه به چا سره وده کېږم او چا سره به لوبې کوم. فاطمه چې لا وړه ده، مور بیبي وایي چې دا مې د الله راته لور وساتي ځکه چې لورګانې هم ښې وي، مور ورسره د زړه خبرې شریکې کړي. نو قدرمنو دا کورنۍ ډیره تکلیف سره ژوند تیروي، خو بیا هم نور ژوند تیریږي. خو چې کله داسې مسایل راپېښ شي نو د خوشحالۍ سره سره سړی په دې هم خفه شي چې اوس به د اپریشن او علاج پیسې د کوم ځای نه برابروم. نو ټولو پښتنو ته خواست دی چې خپله مرسته ورسره ضرور وکړئ او دوی هم د پښتنو نه مرسته غوښتې ده چې موږ سره ودرېږي. د دوی ملاتړ وکړئ چې دا د اپریشن پیسې په خیر سره برابرې شي او اپریشن یې وشي چې د یو مور د زړه ارمان پوره شي. تاسو د ثناء الله د کورنۍ د موبایل نمبر په سکرین باندې لیدلی شئ. د معلوماتو لپاره تاسو په همدغه نمبر ورسره رابطه وکړئ او تر خپله وسه ورسره ضرور مرسته وکړئ. قدرمنو موږ غوښتل چې دا خبر تر ټولو پښتنو ورسو چې هر یو کس د دې خبر نه خبر شي. د پښتو پوسټ دا ویډیو همدومره وه. له نورو تازه خبرونو لپاره پښتو پوسټ چینل سبسکرایب کړئ چې زموږ هر راتلونکي ویډیو تاسو ته په وخت در ورسي. ډیره مننه.